نننې زمونږ سبق سورة النساء پنځمه سپاره 116 نمبر آیات خوانوالی تر آیت نمبر 122 پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. یقینا الله بخنن کوي دا چې شرک وکړي شي دی الله سره، او بخنه کوي د آغا چې بغیر د دین دی د پاره د آغا چا چې وغواړي الله. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. او چا چې شرک کو د الله سره نو تحقیق سره د گمراه شو په گمراهی لري سره د حقنا. يدعون من دونه إلا إناثا. نرا مدد کئی دی بغیر د الله نه مگر مړو. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. او نرا مدد کئی دی مگر شیطان سرکش. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. پلانت کړه دې دلرا الله او ویلی دی دو خامخانی سم بزو د بندگانو ستانه حصہ مقرر شوی. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ. او خامخا گمراه کوم بدی لرا، او خامخا امیدونه ورکوم دی لرا، او خامخا حکم بکم دیتا. نو خامخا کټ کئی با غوگونه ډانګرو زما پنوم. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. او خامخا حکم بکم دیتا. نو خامخا بدلی با پیدائش یا دین د الله. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. او چا چونیسو شیطان دوستو سیوا د الله نا، تحقیق سرا دے تاوانش پتاوان خکار سرا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وعد کئی دا شیطان دی سرا د دروغو، او میدون ور کئی دیتا، او وعدین کئی دی سر شیطان مگر دو کی. اولئک مأواهم جہنم ولا یجدون عنها محیصا. دغه کسان زائد دید جہنم او ابنمومی دید دین زائد خلاصی. والذين آمنوا وعملوا الصالحات
او هغه کسان چې ایمان راوړی دی او عمل کړی دی نیک سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا زرد چې دنه بکومون دیلر جنتونو ته چې بهیږي با دلاندې د اونو د اغینا ولی ہمیشہ بوی دی پدی کی ہمیشہ وعد اللہ حقا وعدد اللہ در اختیار ومن اصدق من اللہ قیلا او سوکتے دیر رشد اللہ نپوینا کی